أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورة آل عمران آیت نمبر 38 او یو کم څلوېښتم. په دې آیتونو کې الله تعالی د ذکریا علیه السلام د دعا ذکر کړی دی چې هغه دعا وکړه، ولې وکړه، څنګه وکړه، څه وخت یې وکړه او د څه دپاره یې وکړه. نو شاته آیتونو کې الله تعالی فرمایلی دی چې کله مریم علیه السلام د کفالت لپاره الله تعالی ذکریا علیه السلام مقرر کړ، نو ذمہ داری دله ورکړه. نو ذکریا علیه السلام به چې کتل چې مریم علیه السلام له الله پاک هغه څیزونه، هغه نعمتونه ورکوي او هغه علم یې ورکړی دی، هغه حکمت یې ورکړی دی چې هغه داسې لکه ډېرو کم خلکو ته ملو شوی. او چې کله یې کتل چې مریم علیه السلام لکه خپل محراب کې، محراب هغه ځای و چې لکه خاص د عبادت ځای و. نو دا چې کوم ذکریا علیه السلام کتل چې لکه دې ته خو هغه قسم فروټ یا هغه قسم علم، هغه څیزونو ته ملاویږي چې دا مطلب لکه ډېر ښکلي دي او ډېر خاص یو بې موسمه څیزونه دې ته ملاویږي، فروټس وغیره، خو لکه میوه دانه. ذکریا علیه السلام د مریم علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا کوم ځای کې تاسو داسې ملاویږي. دا نه چې دغه یقین نه و، چونکې یو بیبي په کور کې یوازې په کمره کې یوازې لکه خپل خاص د دې صرف بس د دې کار صرف عبادت کولو. مریم علیه السلام ته تپوس وکړو چې دا کوم ځای، هغې وفرمایل قالت هو من عند الله، دا هر څه مالا د الله طرف نه ملاو شوي دي، الله طرف نه راځي او بېشکه هغه الله هر چا له بغیر د حساب نه، یعنې بې حسابه رزق ورکولی شي. دا خبره چې ذکریا علیه السلام وکتل نو خاص ایماندار خلکو او مؤمنان او بیا چې د هغې یقین دی وکتل چې لکه واقع چې الله پاک مریم علیه السلام له ورکولی شي، ما له ولې نشي راکولی. نو هم په دې وخت کې الله فرمایي چې هغه دعا وکړه، هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. نو په هغه وخت کې دعا وغوښته ذکریا علیه السلام د خپل رب نه، وویل چې ای زما رب راکړې ما له خپل طرف نه اولاد پاک او بېشکه تا اورېدلو والی نه، تا اورېدلو والی ښه چې د تا نه لکه څه غواړم او ته دعا قبلولو والی. الله تعالی دلته کې د هغه دعا بیان کړه چې هغې څه غوښتل د الله نه، هغې یقین و چې الله مولا راکولی شي، خو د هغه چې مریم علیه السلام ته وکړه د هغه نور یقین پیدا شو. او دلته کې دا پته لګي کنه چې د چا نعمت ته په کتو ځان له انسان دعا کولی شي، څنګه د هغې نعمت ته په کتو باندې هغه ځان دپاره دعا وکړه. نو موږ له هم د چا نعمت ته په کتو ځان دپاره دعا کول پکاري چې مطلب کم رب هغې له ورکولی شي، هغه فلا بنده له ورکولی شي، موږ له هم راکولی شي. قال رب هب لي، هغې دعا وکړه چې ای الله د خپل طرف نه ماله اولاد راکړي پاک. د ذکریا علیه السلام عمر ډېر زیات و، هغه به مخکې هم دعاګانې کړي، اوس بیا هم هغه دعا کوي او دعا د پاک اولاد دپاره کوي. او ذریة طیبه، کم اولاد یعنې پاک اولاد څه مطلب، یعنې نیک عمله صالحه، داسې اولاد چې د هغه کردار، اخلاق، عمل، ایمان هر څه پاکې، جسماني طور باندې باطني طور باندې او اخلاقي لحاظ سره. او طیب معنی چې لکه داسې چې زړه خوشحاله کړي، داسې اولاد ماله راکړي. انک سمیع الدعاء، ای الله ته دعا اورېدلو والی او ته قبلې هم، او دا بهترین دعا ده، موږ هم د خپل اولاد لپاره ویلی شو. دلته پته لګي مریم علیه السلام د مور او د ذکریا علیه السلام دعا امید دی، دا دلته پته لګي. او ایمان نو پته لګي چې د هغې څنګه ایمان او ایمان والو خلکو دعاګانې څنګه وي، یعنې د نیکو خلکو څنګه دعاګانې او د څه دپاره. بیا ورپسې آیت کې فنادته الملائکة وهو قائم یصلي فی المحراب، الله تعالی د ذکریا علیه السلام دعا فوراً قبول کړه. دلته پته لګي چې الله تعالی فرمایي چې ذکریا علیه السلام خپل محراب کې مونځ ته ودرېدو. محراب هغه ځای و چې لکه کوم ځای کې به دې خاص عبادت کو، مریم علیه السلام جدا ځای و او د ذکریا علیه السلام جدا ځای و. پکار هم داسې چې انسان عبادت له جدا جدا ځایونو جوړ کړي، توجه سره عبادت وکړي شي او علم پکې حاصل کړي شي. نو الله فرمایي چې ذکریا علیه السلام مونځ ته ولاړو چې فرښتې راغلي، او بعض علما وایي چې فرښتو نه مراد دلته جبرائیل علیه السلام چې هغه راغی ورته ووایي چې الله پاک به تعالی هنه کې ستا دعای قبول کړه او تعالی به یو زوی درکړي. هغه زوی به داسې چې دغه نوم به حضرت یحیی علیه السلام وي، یعنې الله له د زوی خوشخبري ورکړه او دا خوشخبري ورکړه چې نوم ول الله په خپله ایښی دی، او دا داسې زوی به وي چې مصدقا لما بکلمة من الله، یعنې دا لکه دا مطلب هغه داسې زوی به چې به تصدیق کولو والی. کلمت الله، کلمت الله څه مطلب، یعنې د دې نه مراد چې لکه عیسی علیه السلام به راځي، د الله کلمه ده، هغه د کتابونو تصدیق کولو والی به وي، نو هغه به سیده وي. بل چېرې یعنې کې تصدیق کولو والی به وي او د الله طرف نه به لکه سردار به وي او امام به وي او خلک به فالو کوي. بل دا چې د الله تعالی آیات احکامات د هغه کتابونو تصدیق کولو والی به وي. نو بیا دلته کې الله تعالی دا هم بیان کړی چې حصوره، یعنې ستا زوی به داسې وي چې هر قسم د خواهشات نه هغه به لکه پاک وي، مطلب هغه به د دنیا سره محبت نه وي، دنیا خواهشات معامله کې به د هغه په ځان کنټرول وي او هغه به نبي وي، صالح به وي، صالحینو کې به وي. دلته کې الله تعالی ذکریا علیه السلام ته 15 خوشخبرۍ بیان کړي، د هغې صفات هم بیان کړل د حضرت یحیی علیه السلام چې هغه به داسې وي، هغه به صبرناک وي، هغه به تصدیق کوونکي، نیک عمله به، نبي به وي او په صالحینو کې نیکو خلکو کې به وي. نو
الله تعالی ولا نوم خوکو بل دلته دام پته لګي چې الله تعالی دغه دعاګانې قبول کړي وجه دا و چې په خپل نیک عملو دغه دعا وختلو طریقې هم ته پته لګي سونه اخلاص سره او بل چې د نیکو خلکو د صفات پته لګي چې څه صفات هغه کې تاسو چې الله دغه دعاګانې قبول کړي پاک خلکو پاک خوراک به کو حلال طریقې سره حلال سيزونه باندې خیال ساتو نو الله تعالی دغه د صفات هم ته بیان کړل د مریم علی السلام دعا الله تعالی قبول کړه د مریم علی السلام د مور دعا د مریم علی السلام په شکل کې الله قبول کړه دا ولې ځکه چې هغه نیک عمل خلکو دغه نیتونه سو دغه اراده سوي دغه سوچونه سو دغه ایمان څنګه نو هغه له سره الله تعالی دغه دعاګانې قبولولې نو موږ ته الله تعالی دا خای چې یا ساته کته سو غواړي چې تاسو دعاګانې قبول شي نو هغه صفات په ځان کې پیدا کړي ان شاء الله تاسو دعاګانې هم قبول شي ولدا چې دلته موږ ته دا بدلېږي چې الله ته هیڅ څنګه ګران نه دی الله ته هر څه آسان دی کاغه اولاد ورکول دي کاغه رزق ورکول دي هر څه چي څنګه چې مریم علیه السلام الله ورکو ذکر علیه السلام الله پاک په ډیر عمر کې لکه داغي خزه بانجوا شنډه وانه کې اولاد کې دوه اسباب نو الله ولا ورکو دا ټول ایتونه د ذکر الله په خیر تاسو په الله باندې یقین سی واشي الله تعالی دې موږ د ایمان صحیح صفات پیدا کول ځان کې توفیق راکړي الله تعالی دې موږ له استقامت عمر کې ان شاء الله جن په الله یقین او چې څه هم غواړو چې صرف الله نه غواړو نو دې سره انسان الله باندې یقین سی واشي جزاک الله خیر